یو ملګري یو لطیفه رالیږلې وه وې د یو سړي مېلمه راغلی و نو هغه ولري پخ کړی دی نو وې دواړه کوربه مېلمه ناست و نو وریجې خوړې نو یو ساعت پس بیا ښځې اواز وکړ وي چرګ درړم نو هغه ورته ویې نه ورېږه موږ لاریجې خورو نو بیا یې ورته وی چرګ درړم نو یې نه ورېږه موږ لاریجې خورو اوس مېلمه په دې تمه چې دا به چرګ راړي وډوکي به موږ خورو نو یو ساعت پس وی چرګ راړه نو هغې ژوندی چرګ په ترخ کې راوسته نو هغه مېلمه ترې نه تپوس وکړه ویره دا چرګ چې دې وې درړم نو دا چې وي دا څه دې راړوي دا دغه مریجې چې توی شوي دي دی دا راټول مننه دې مهرباني هغه به کینو لږ یو څو خبرې به وکړل چې به کینو صحیح دی ته دا لږ برابر دی سره عمران بدل में कुछ बल ऑनलाइन ही हाँ जी हाँ जी हाँ मलन कम दे रही गजाय सर हाँ 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 गजाय वो सब शायद गजाय वो मशहूर सारे है ना हाँ जी हाँ हाँ हुआ है यार وأكل مدمني غلام کړه دامي څومره ښه انتظام کړه ډېر ښه نو د خبر جواب بیله څنګه وي ما ورته په خط کې سلام کړه نو خپلو که په سما که په غره کې یې راشئ پر زړګی مې نیلام کړی نو یاره په لمسه د پردو خلکو هسې خپل عزیز دې بدنام کړی ډېر ښه ډېر ښه ملنګه ډېر ښه لږ پریشر و که نه ولاړې هغه دغه دی که نه لکه د ناستې زبردست لوچې بچې بالکل منګې دی دغه ګړوند دی ورته لاندې کنډول دی د ښارو حجره جوړه ده د منګو کتار ته ګورئ په ګړوند کې چې پراته دي هم په دغه جامو بس کې چې په سور منګي نه سپور دی زه کوم ځای څکم کوم ګورئ د ښارې منګې دی ګړوند دی ورته لاندې دا لاندې لرګي چې جوړ دی ګړوند دی دا د خاورو جام ساقي ټوله میخانه دې د قربان شه پښتانه چې جام را ډک کړي د منګي یو جهان مننه ورکه دله ورکه صادق وړې کړي دا ګړونج دی دا ګړونج دی کتونکو د لرګي نه به جوړ